بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ادبي رنگونو یوې ښکلې او نوې مرکې سره شمس شینواری ما او را سره ناست خپل همکار دانش اپریدی او ډیر زیات خوشاله یو په کراچۍ کې را سره راغلی دی د خیبر پښتونخوا نه زموږ ډیر ښایسته دروند شاعر او ګران مشر تماش افریدی صاحب را سره ناست دی او د هغوی سره د ژوند حالات د هغوی د ادب هلې ځلې دغه به تاسو ته رارسو. دغونه به شعرونه او کلامونه هم اورو. یوه بخښنه غواړم، زموږ د مایک لږ سیسټم آوټ شوی نو د اډیو ریکارډینګ دپاره موږ د موبایل مرسته اخیستې چونکې وخت قیمتي دی. نو تماش افریدی صاحب را سره ناست دی، مشره په پروګرام کې درته هرکلی وایو او خپله پېژندګلو را سره شریکه کوي. خیرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. شب صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو تر دې راغلو. دانش صاحب هم مننه کوم چې تر دې تاسو راغلو او دوره تکلیف وکړو. ما نشیز سره ورسېدو نو الله مو مل شه. زه بنیادي طور باندې د بوړې یا ژواکو کوزه دمخیلو سره تعلق لرم. بوړه افار نن سبا اسنخیل سب ډیویژن باندې یادېږي چې زه دغه سره تعلق لرم او نوم مې تماش دی، تماش ګل افریدی دی، خو تماش افریدی په ادبي کلم لپاره استعمالوم. صحیح. تماش افریدی صاحب کله چې تاسو نوم خلکو مخ په وړاندې راشي مونږ اکثر هم داسې یو مشکل الفاظ چې کمې مونږ غواړو چې د دې هم لږ وضاحت وشي. څه معنا لري تماش ګل؟ نو تماش ګل که زه دې ته دا ووایم چې یاره تماش خو دا تماش نه بلکې دا نومونه مو خپله خرابو. تحماس ده که نه، تماس یعنی د رابطو خپل نمانه ده. خو چونکې موږ د تعلیم په لاره موږ ډېر وروسته پاتې شوي یو نو هغه نومونه زموږ نه په دې باندې خراب شي. ډېره زیاته مننه مشره. د ژوند به مو څومره سپرلي لیدلي وي، څومره سپرلي درته نصیب شوي او څومره خوندونه به هم ترې اخیستي؟ الحمدلله کال 1953 زما پیدایش ده او تر نن پورې بس راورسېدو. الله دې ته نور هم سپرلي نصیب کړه. لاس په دعا. مشره د کومې خاورې سره چې تاسو تعلق دی، د کومه علاقه چې تاسو یاده کړه، د ادب او شعر و شاعرۍ په حواله سره ډېره زرخیزه ده. داسې څه مشهور نومونه ستاسو د علاقې چې ادب دپاره کار کوي؟ نو زموږ په ژوند کې مو په هغه کې خو نن سبا شته په زلمي کل کې داسې ګلونه راټوکېدلي دي چې انشاءالله چې هغه به ډېر زر خلکو وویني او هغوی خوشبويي به زموږ په سیمه کې خوره شي. او زموږ نه وړاندې چې کوم وو نو ما ته چې څومره پورې یاده شته هسې خبره او دا هم چې موږ په علاقې کې موږ داسې علاقه ده او داسې سیمه ده چې په هغې کې د غونډې خولې شپېلاک هم ډېر بد ګڼلی شول او شعر و شاعري خو ډېره لرې خبره ده. خو چې الله د میا عبدالرحمن لوګي صاحب ته جنتونه نصیب کړي چې هغه په دې علاقې کې ګرځېدل او هغه داسې څه بوټي کرلي وو چې هغه اوس زرخیزه شوي او راښکتلي دي. دې نه مخکې پکې داسې څه ادبي شعر و شاعري سره خلک صحیح. ډېره زیاته مننه کتونکو. زه په خپله دې خبرې باندې ډېر زیات خوشحاله یم. عبدالرحمن میا عبدالرحمن لوګی عرف کاکا خیل ما لیدلی او دغه شخصیت سره زما په یو دسترخوان ناسته شوې ده چې زه ډېر وړوکی وم. خبرې ډېرې خوندور روانې دي. مشره غواړو چې ښایسته غوندې کلام هم را سره شریک کړئ بیا به مخ په وړاندې ځو انشاءالله. دا څو مات ګډ شعرونه به تاسو سره شریکم ارشاد او الله دې وکړي چې تاسو هم خوښ شو او اورېدونکو هم خوښ شي. ارشاد یو دوه شعرونه دي ارشاد چې مونږ د غرونو خلک د غرونو په شان کلک هم یو. واه مونږ د غرونو خلک د غرونو په شان کلک هم یو، خو مینوالو ته د ګل هسې نازک هم یو. او مونږ په هغو پسې مونږ په هغو پسې نارې د زنده‌باد وهلې د چا د لاسه چې بې کوره یو او ورک هم یو. او داسې یو غزل دی چې یو شیبه زما سره وه او بیا نه وه. یو شیبه زما سره وه او بیا نه وه. یوه داسې یو ښکلې شان لمحه وه او بیا نه وه. او شعر دی چې لکه ته چې څنګ د پنجو په سر ګرځې، لکه ته چې څنګ د پنجو په سر ګرځې، داسې ما کې هم نشه وه او بیا نه وه. او شعر دی چې خزوانی زما د ګوتو نه خطا شوه، خزوانی زما د ګوتو نه خطا شوه،
رانه پرېوته شیشه وه او بیا نه وه بیا نه وه ډېر ښه او شعر ده چې سپرلي به ورته هم ګوته په خوله وو چې سپرلي به ورته هم ګوته په خوله وو د ګلونو ګلدسته وه او بیا نه وه او زه یې اوس هم لار څارم که چرته راشي زه یې اوس هم لار څارم که چرته راشي یو ورځ کړې یې واده وه او بیا نه وه او چې تماش به وه حجره به وه یاران چې تماش به وه حجره به وه یاران وو سفرکۍ په غوندې شپه وه او بیا نه وه ډېره زیاته مننه تماش افریدي صاحب الله دې وکړي چې دغسې شپې دغسې لمحې دغسې د خوشحالۍ لحظې دې بیا راځي خوشحاله یو ویاړ کوو تاسو سره په ناسته باندې او دا تپوس زما په دغه کې ذهن کې اکثر راځي چې یو شاعر د فن د ادب دومره خدمت وکړي کم ځای کې چې آرټسټ یا فنکار یا شاعر نو د هغوی د ژوند یو سیله وي یا کتاب یا څه پریکټیکل نو د کتاب دپاره تاسو څه کتاب چاپ شوی دی یا روان دی په 2002 کې یو کتاب چاپ کړی و او هغه داسې یو کتاب چې د بل په چاپ شوی و خو هغه کتاب بیا و خو دوباره ما په 2018 کې دویم کتاب چاپ کړ چې هغه لومړی کتاب ازغو کې پسرلی ډېر او شعر به ته هغه وایم چې سفر وی تنهایی وی سیادونه د وطن دا د مسافرۍ د وخت شعرونه دي سفر وی تنهایی وی سیادونه د وطن تیرېږي په موږ داسې سرو ازغو کې پسرلی نو دې شعر پرنا کې ما د کتاب نوم یې خو ازغو کې پسرلی او دویم کتاب مې چې دا چاته د ژوند سندرې وایم دا په 2018 کې چاپ کړی و صحیح ډېره زیاته مننه تماش افریدي صاحب او شاعري خو تاسو ماشاءالله ښکلې دومره وخت نه لګیایي د کتابونو نومونه هم بلا ښکلي دي ځکه چې سړي ته احساس معلوم شي کم داسې شاعر چې تاسو زړه ته رانږدې وي ګران سوال به وي خو چې واضح شي خوند به وکړي نو شعر خو که زه ته وایم چې ما خو هغه شعر خوښ دی چې هغه ښه کلم ښه وي نو زه هغه شاعر به هم ښه وي ظاهره ده که نه او ما خو امضا صاحب هم لوستی ده او د میا لوګي کتابونه مې شروع کتابونه چې کوم هغه مې لوستي دي که نه او خو زه چې ښه شاعر بس هماغه ده چې تا شاعري ښکلي وي که نه خوښه شي نو هغه ښه شاعر ده تماش افریدي صاحب ځوانان نن سبا دور کې په فیسبوک هم د پښتو لیک لوست کوي که زده کړي که غلطه وي خو کار کوي څه لرئ داسې خبره چې هغو ته ورسي چې هغو وده وکړي ادب طرف ته نو هغې دپاره به زه دوره وایم چې کم زموږ زلمی کول دا زه اکثر وینم او ماغه زمونږ به هم داسې د مشرانو نه پټېدلو او زلمي کول کې شته دي خلک ما ته داسې پته لګي موږ په دې سیمو کې چې ما ته صورت تعلق د فیسبوک باندې که ګورو که همداسې چا سره روزمره په هغه کې ګورو نو خلک شته دي خو هغو ته دا چې هغو دپاره د شعر و شاعري دپاره ماحول ډېر ضروري ده دویمه خبره ده چې مطالعه هم ضروري ده که نه مطالعې او مشاهدې سره که چېرې هغې وشي نو بیا به شاعري به نور هم ښکلي شي ولې چې که موږ ځان ته لګیا نو دې نه بیا موږ څه وشو چې موږ به غلطفهمۍ کې مبتلا وو که نه نو په کار دا ده چې موږ بل هم واورو او خپل هم واورو چې موږ ته پته ولګي زه څه یم دا خل څه یم ډېره زیاته مننه تماش افریدي صاحب خبرې دې خوږې دي الله دې راته لره کلام طرف ته به راځو چې یو کلام بله خوندي شي زموږ سره مننه یو څو شعرونه به وي چې ما دا پیله ځل ده چې زه په فیسبوک باندې په موبایل نه شعرونه وایم او دا یو غزل ده زوړ غوندې غزل ده چې ملګرو یو محفل چېرته د خوند جوړول غواړي ملګرو یو محفل چېرته د خوند جوړول غواړي د ماتو زړونو ته پیوند جوړول غواړي او تر څو به موږ د پردي وطن په شګو کې ورتېږو راځئ جان له په خپل وطن څه ژوند جوړول غواړي راځئ ځان له په خپل وطن کې ژوند جوړول غواړي او د دې نه آګاهو د دې نه آګاهو چې یو ټول پکې لاهو شو د دې نه آګاهو چې یو ټول پکې لاهو شو دا د نفاق سیند ته چېرته بند جوړول غواړي هغه خو د بل درد او غم په خپل زړه کې راځي هغه خو د بل درد او غم په خپل زړه کې راځي کی څوک چې ځان د ښې ورځې خاوند جوړول غواړي او شعر ده چې
سبا چې د پښتو د ناوې سرسونه کوي شي زلمو ته مې یو ما شکړه سبا چې د پښتو د ناوې سرسونه کوي شي تماشه دې زلمو کې هنرمند جوړول غواړي ډېر زیاته مننه کتونکو تماشه فریدي صاحب را سره په کراچۍ کې مېلمه دی او مسلې او ستونزې شته خو د وخت هم کمبود وي او د وخت راکولو بیا منم دوی چې موږ ته دومره وخت راکړی او الله دې راته دغه شان مشران لري تماشه فریدي صاحب شعر او ادب لپاره خو تاسو ټول ژوند تقریبا بلا ژوند وقف کړی ادبي تنظیمونه تاسو چېرته جوړښت یې یا ادبي تنظیمونه شته وطن کې کار کوي دا تقریبا د کال شپږ اتیم خبره ده چې موږ داسې څو کسان راغون شو لا دې بخي سبا کې وفات شوي دي څو پکې شته دي چې د ادم پښتو جرګې په نوم باندې ما دغه تنظیم جوړ کړی و په بوړ کې او په غې کې باندې جنکوړ واسن خېل د مو سیمه کم خلک دی غار غلي وو خو چونکې د بد مرغه د غریبي یا د وجنه چې مو کله مسافرې ته لاړو نو بیا هغه تنظیم د مو مجانا صاحب دوه داسې مشران راغلل او هغه ته نوم بدل کړ ادم پښتو د بیتړو نکړل بهرحال هغه تنظیم شته دا او سرګرم دا وخت مشاعره کوي او موږ شرکت کوو ډېر خولي خبره ده چې ادبي تنظیمونه چونکې وخت هر چا سره کمبود لري دنیا چې په کم لړ روانه ده چې میاشتې کې یو اجلاس کیږي ملګری راټولېږي ناسته کیږي ادب به ودان وي تماشه فریدي صاحب زړه باندې څه داسې خبره لري چې ملګرو سره شریک شي بیا هغې نه بعد به یو کلام مخلو ټیم ډېر قیمتي دی د ژوند یو پیغام چې تاسو غواړئ چې ملګرو ته ورسي بس ملګرو ته خو زه یو خبره کوم چې تاسې ملګری دی اکثر اندغه خبره به زه وکړم چې موږ محفل ادبي محفل لکنه او ادب په حواله سره به دا خبره وکړم چې هر څوک چې شعر او شاعري کوي نو هغه دا یو غونډه کوي چې غونډيږي او هغه به یو بل نه زده کړه کوي او دا به موږ لپاره د پښتو ژبې لپاره یو ښه قدم وي ان شاء الله چې ترقی کوي ډېر زیاته مننه تماشه فریدي صاحب یو کلام را سره بل شریک غواړو که داسې چې په بل صنف باندې مو چې کار کړی غزل نه علاوه خو چونکې تاسو سره هم د موبایل ستونزه چلیږي چې سوي غره سره شریک چې وزیر ساتي ما سره څه به وای خو بهرحال اوس په دې وخت باندې نه لرم او یاداش مې دا شعر به بیا وایم ته چې په یو وخت شی واورم په بل راځي نیوزي دا وخت او دو سړو ته کمزوري حافظه کړه نو چې لاس کې مسنوي نو بیا مونږ هېرېږي په بهرحال د موبایل کې سره بدري مات ګل شعرونه دي دا به سره شریک مالا دیو کې چې تاسو ارشاد څنګه په ماته شي او کده غره په شان کسیم کده غره په شان کسیم خدایار حسن ته خسیم واه ډېر د نپاک په تور غوسیم غن یو د سلو بسیم اوه ډېر او به ګنا ما ولی وجنی زه هم فرد دی ولسیم او کګي خلی په سوک سميږي او سو کلمه به واسیم او دلته سوک می فریاد ناوري خو کرنګي ګم جرسي واه ډېر کتونکو تماشه فریدي صاحب شخصیات یا داسې نور چې زموږ د ادب بلا شخصیات دي هغوی سره مرکه راټولول دا ډېر ګران کار دی زما دا همیشه سره په دې خبرې ورانه وي چې زه غواړم چې څومره شخصیت دی چې هغې حسابه ټیم ورته میلاو شي او د هغوی خیالات او فکر په شیشه راشي ځکه چې دغه مشرانو چې کومه هڅه کړې کوم زیار یې کړی دا کوم چې کتاب چاته په لاس راغی کتاب سم نن سبا خلک نه ګوري کداغه کتاب د پی ډی اف په فایل کې راشي نو په ګوګل کې او په هغه کې په پروت وي سوشل میډیا کې نو دنیا خلک به ګوري ویوز راځي نو په کار دی چې موږ خپل دغه سي هسته چې دی هغه ونازو او کوشش وکړو چې سوشل میډیا ته راولو چې سبا زموږ بچو ته هم دا پته چې دا زموږ مشر د لپاره کار کړي ډیره زیاته مننه کوم د تماشه فریدي صاحب او د وخت کمبود د دوی د قیمتي وخت بیا مننه کوو او بخښنه غواړو دغه مرکه زموږ د زړه د تندې دپاره پوره خو نه ده خو په دغه هیله چې الله دې ژوند لري او یا موږ چېرته وطن ته لاړ شو یا تماشه فریدي صاحب بیا کراچۍ ته راشي چې په ډېرو وختونو سره ته سترې مرکې ریکارډ کړو او د ټولو ملګرو نه یو جهان مننه کوو او د دانش فریدي صاحب تماشه فریدي صاحب د ټولو ملګرو یو ځل بیا مننه په دې هیله الله مراته ښاد آباد لره نوي مرکې سره به راځو ډېر زر زموږ دغه پاڼه در سره شیر کړئ چې د ادب دغه هلې ځلې روانې او ودانې وي